کله مو خو زه خدای دې خیر وکړي چې څه وشي کنه بس څه وکړو ستاسو په دې علاقه باندې داسې کار شوی و چې دلته یو لیونی و په دې نږدې علاقو کې و ځای نوم نه علم نو هغه ته چې به یو خبره وکړو نو هغه به وایي نه 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 خو چې دویمه خبره به دې وکړو بیا واه 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 نو چېرته یو کس داسې په نظر کې اخیستی و هغه وایي راشه په ده باندې خو ډېر ښکلی کاروبار جوړېږي بس بوتل یې د پینټ شرټ یې ورته اچولی میک اپ یې ورله کړی ښه تیار کړی دی د یو غټ کپړې دکان ته ورننه باسلی کس ته وایي چې دا مې ورور ته د انګلینډ نه راغلی پښتو صحیح نه ورځي یو دوه ټکي زده کړي دي نه نه او او نو دې هغه کوي وعدې دی ځان له سامانونه کوي نو دویم چې ستا نه کپړه واخلي خو ډېره کپړه یې ترې اخیستې ده نو اخره کې ورور ته وایي چې حساب یې کله ورور ته ووایي هغه کریډټ کارت دې راوغه ورته وایي نه 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 نو که زه پسې لاړ شم ته به دلته انتظار وکړې وایي دکاندار ته وایي دا ورور به مې دلته ناشي اوس زه ځم دا کریډټ کارت راوړم وایي صحیح ده هغه جامې ټول اغوستې دي ویستې په ګاډي کې شاته ایښې ډیګۍ کې تلې دي ډېر ساعت تېر شوی دی دکاندار دې کس ته وایي وایي د دې ورور د راتلو پته دې لګي دی وایي نه 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 نو وایي ته صحیح ورور یې که نه ورته وایي ډېر غټ ټایم پکې تېر شوی دی دې ټایم کې د دغه علاقې یو کس دکان ته راننوتی چې داسې کتلو هلکه وایي دا سړی و چا دونه سنبال کړی ورته وایي ولې دا څوک دی وایي دا خو د بازار لیونی دی وایي ښه وایي بس غار کې کړم وایي پناه نه واو کې ووالم داسې کار وشو زمونږ یو ملګری و د هغه چې ته جینۍ خوښه وه بس جینۍ ته بل چاله ورکړله نو په اخره کې داسې شوه چې واده کله را جوړ شو نو دی اوس ایسته په ډولۍ کې تللی نو چې کله په دې ملکڼ باندې کوزېدل نو دی دا سوزکي والا سره ناست دی چې د ملکڼ ډې نیمې ته رسېدلي دی بس اوس دی هم جاړي دا سوزکي والا هم جاړي سوزکي والا ورته وایي ته ولې جاړې او ورته وایي ما پرېږده وایي ته ولې جاړې نه خیره ول راته ته ووایه او ورته وایي زما نه خو جینۍ واده شو ځکه جاړم خو ته ولې جاړې وایي ما ته بریک پیل شوی یو ابۍ چې ته ډاکټر له تللی و نو هغه ډاکټر ته یې وایي چې بچی په دې پښو مې هم دړې او په دې لاسو مې هم دړې او په سر مې هم دړې نو ډاکټر ورته وایي چې ابۍ واک کې نو دا ابۍ ورته وایي بچې پته خو راته نشته هغه واک اختیار کړه نو ټول جونه کوه ملګری وایي بابوجي نو د بابوجي سره کیمره یې لاس کې نو دی وایي چې او خو پوخه څنګه پوخه راشه په دې کیمرو والا تصویر وباسه نور والا د لندن نه راوړی خو ګوره چاپی رانه کې پوخ راشه ورته راکړه بابوجي چې درله وباسم دا واخله زه درته وره اکشن کې شاندار ته دا پوخ چې کله تصویر وباسي په مخه کې سر او خو نو مخې ته ولې تېرېږې طلاقه نو ته اوس څه کې تصویر راله وباسي د خرش پرشه ډېره موده وشوه نه مې دی کړی هېر شوی هم دی رانه خو زه ټرای پې کوم چې دې یو ځای کې په پول باندې اوړې نو دا خرش پرش چې کوم دی دی مخکې او دا دغه ورپسې خر دا خر وایي جرلنډو چې یاره خرش پرش ته زړه زور خو مې در سره نشته نشم تی در سره خو زه چې ته مخکې نو زه به درپسې یم اوهو نو خره نو داسې وایه که نه چې په دې پل راوړې داسې وایه کچا پاپړ پکا پاپړ کچا پاپړ پکا پاپړ جرلنډو ورته وایي چې په کچو په پکو پاپړو کې د نیم خو درځم درپسې پاچه دی کچا پاپړ پکا الې خپلو اوهو خیال کوه توقه نه شي ټایم کم دی او زم داسې ډېر تیار نه یم راغلی خو بس یو دغه بل کومه کله چې یو سړی بار ملک ته لاړ شي او هغه بیا دغه ځای کې نه میاشت دوه درې پس کور ته رنګ وکړي او د کور د ټولو خلکو سره خبرې کوي نو پسې داسې انداز کوي چې رنګ راشي السلام علیکم وعلیکم سلام لکه څنګه دوی بیخي دې ګورې پته نه لګي نو استاده ته خو ګورې لکه داسې ځوان ښکاري غاښونه دي لګولي که څنګه چلي ته پرېږده که نه زویه تا خو داسې ډالرې راولېږلي چې زه به غاښونه ولګوم خیرات دی څو مړه دادا د خودي خاطرو کولې یاد دې نه شي د کاکا د زوی چې پیژن و اچرګان دې په جامو باندې ټول خوړلي و که کېنه لکه ستا هم د ملنډو شوم پیسې میسې دې وګټلې واله دا مور دې در سره خبرې کوي
بس ورکولې نو چې کوي هلا السلام علیکم وعلیکم سلام ولستا خو بیا ډېر پنچر دی یا بچه څه وکړم زما په ټوله ورځ کارونه یي نو ولې ته د کارونو دپاره پیدا شي یا بچه نو څه وکړو ټول کور ذمهواري زما په سر باندې ده نو بس ګزاره کوه که نه هغه بلې ته وایه چې لږ ډېر کار در سره کوي فکر د هغې نه کېدی خو ښه به هغه خو پته نه لګي بس ته په خپل خوی راړولې او چې څه ورته بیا مجو بیا بوتاړ راچولې نو بس مورې که خوا کې دي داسې خبرې مه کوه یو شل دی نه پورته نه کړي کار راډولې او نور واړه ځاګه څنګه دي هغه بچه واله ته دې وړکې سره خبرې وکړه کاکا السلام علیکم وعلیکم سلام شلغشه څنګه کاکا زما ګل د زړه د عمر والے پیسې نه راغی که مړه بس ټول په پیسو کې پراته نور مو څه کار نشته اوري ورمې که دې مور له واپس بیا ولې خبرې ورسره وکړه ښه بچه وایه که نه نور څنګه بس مورې خېمه نور خورې څه خوا کې نشته یا نو وینالم په تاسې بدلګي دواړه چې کوم دی نو فتنې اوري ښه بچه ولې نشته خوا کې مې ناسته ده دا واله هم بد راته ګوري ورکولی هلو السلام علیکم نو علیکم سلام خوږې مې نه خورېشتې یو شنګ مې درنه پورته کوي ولې ما څه ویلې نو څه دې ویلي د مشرانو د مخې خبرې کې خلک لږ ژر ته لاړ شي دا دې اوس سیټ ته راغلم اوس وایه نو اوس به زه څه یم اوس خو درنه زه شرمېږم بس یو لطیفه درته کوم بس کوم داسې کار وشو زموږ ځای که واده و نو د هلکانو د یو کور په خوا کې ډزې وکړې نو دا کور کوم سړی و هغه ډېر زیات کار شو ډېر زیات د کار د لاسه چې راووتو نو هلکانو ته ووایي چې تاسو ډزې وکړئ کنځل وینا یې ورته وکړه نو درېمګړی راغی ورته وایي زما ماما شا هلکان دي وایي دې واده کې چې ډزې نه کوي ډول ډبلي نه غږوي نو څه به کوي هغه ورته وایي نه که نه نو دوی وایي بې ځایه ډزې وکړې هلته کې مې د غوا بلډ پرېشر ختي او ښځې مې ټول پولې وشلوي مننه